چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې اخرنی ورځې څنګه تیرې کړې وي، په څه طریقې سره په هغه باندې هغه مرض شروع شو او هغه بیماری چې په هغې کې هغه د دنیا نه رخصت شوی او وفات شوی. د بیماری کله زیاته شوې وه، د دې خبرې وضاحت هم شوی او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کمی بیبي په کور کې اخرنی ورځې تیرې کړې وي او دغه شان اخرنی خطبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې وه. په هغه خطبه کې څه ویلي وو او څه نصیحتونه یې کړي وو، دا خبره هم په اخرنی بیان کې بیان شوې وه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه دپاره د وتو کوشش کو خو نشو وتی، نو بیا دا خبره عایشې رضی الله عنها ته وکړه چې ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ووایه چې هغه مونځ وکړي او دغه شان یو څو ورځې مونځ ابوبکر صدیق رضی الله عنه کو. خلکو د هغه په امامتۍ کې یو څو ورځې مونځونه کړي. په دې ځای باندې خبره ختمه شوې وه. خو د دې نه مخکې چې موږ دا خبره مخکې بوځو او یو دوه درې ورځې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې پاتې دي او د هغې باره کې خبره وکړو. دا خبره یاد ساتئ چې په څه باندې ځوان شوې په هغې به بوډا کېږي او په څه چې بوډا شوې په هغې به مړ کېږي او په څه چې مړ شوې قیامت په ورځ به په هغې راپاسې. صحیح حدیث کې دا خبره راغلې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې په څه مړ شي په هغې به د قیامت په ورځ راپاسې. هغه سړی هغه صحابي چې د حجة الوداع په موقع باندې وفات شوی او موږ د حجة الوداع په واقعه کې هغه تفصیل ذکر کړی چې څنګه وفات شوی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دی دغه احرام کې خښ کوي فإنه یبعث یوم القیامة ملبیه، دی به د قیامت په ورځ راپاسي او دی به تلبیه وایي. د چا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت او داغه په نقش قدم رواني او داغه د سیرت د اوریدو کوشش کوي او بیا په هغې باندې د عمل او خپل صورت داغه د صورت په شان جوړوي، خپله ناسته پاسته خپلې خبرې او داغه د خبرو د زده کولو دپاره وخت ورکوي، هغه یادوي، خلکو ته یې بیانوي. دا سړی په یو لوی خیر باندې دی او دا انسان مرګ ولم په دغه وخت کې راځي چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدمي او بیا راپاسیم د قیامت په ورځ به هم په دغه حالاتو کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې به د قیامت په ورځ ولاړي. په دې باندې یو ښکلی دلیل یو دوه ورځې مخکې یا دوه شپې مخکې یو سلفي عالم یو اهل حدیث عالم چې هغه د پنجاب لاهور د علاقې الشیخ عبدالمتین اصغر رحمه الله، یو تقوادار یو پرهیزګار انسان، دا یو ښکلی دلیل دی په دې باندې چې په څه باندې دې ژوند تېر کړو په هغې به مرې او په څه چې مړ شو په هغې به راپاسې. نو هغې یو څو ورځې مخکې بیان کوو د صحابه کرامو شان یې بیانو چې صحابه کرام څومره اوچت خلک وو، الله د هغوی د زړونو صفت کړی دی چې د دې خلکو په زړونو کې تقوا ده، د دې خلکو په زړونو کې پرهیزګاري ده، دا خلک د الله نه یریږي. وی عرش والا د دې خلکو صفت کړی دی، نو موږ به یې څنګه صفت نه کوو. همدغه آیت په دوران کې د سورة الحجرات اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، دغه لهم مغفرة واجر عظیم سره د شیخ رحمه الله د بدن نه ساه وځي. دې خبرې ته سوچ پکار دی، صرف د ویډیو نشر کول نه دي چې تاسو ډز ویډیو نشر کوه او شیخ مړ شو، اله شیخ مړ شو، وګوره بیان یې کوو مړ شو، او بیان یې کوو مړ شو. سوچ دې ته پکار دی چې د دې عظیم انسان به هم د الله سره سرازونه و، د ده به هم د الله سره سرابطه وه، د ده به هم د صحابه کرامو سره محبت و. دا محبت د ده صرف په ژبه باندې نه و،
دغه په جواب باندې خو ډېر خلک وایي صحابه کرامو نه زار شم او قربان شم، او د صحابه کرامو لار په مشرق او د روان په مغربي، د صحابه کرامو لار په مغربي او د روان په مشرقي. شکل د هغوی په شان نه دی، ایمان کې کوشش نه کوي چې هغوی ته ورسي یا د هغوی په نقش قدم روان شي. عقیده هغه عقیده نه ده کومه چې د هغوی ده، ناسته پاسته د هغوی په شان نه ده، غم خادي د هغوی په شان نه ده، شکل او صورت د هغوی په شان نه جوړي. دغه خبره فایده نه ورکوي چې صرف په خوله باندې سړی وایي. کم سړی چې عملي کار کوي هغه ښکاري چې دا سړی او د زړه نه په پیغمبر مین دی، دا سړی او بالکل د زړه نه په صحابه کرامو مین دی، او دا سړی بالکل د زړه نه په دیندارو خلکو باندې مین دی. په دې آخري وخت کې چې الله سبحانه وتعالی هغه ته دا ښایسته خاتمه نصیب کوله او د دې آیت په اختتام سره الله د هغه نه ساه اخیستو، د دې انسان به هم د صحابه کرامو سره څه محبت و، د ده به هم د پیغمبر سره څه محبت و، د ده به هم د الله سره څه محبت و، د الله سره به یې څه رازونه و. دا صرف په دې نه کېږي چې یو سړی دعوه د اسلام کې او خبره ختمه شو، آخري وخت کې کلمه نصیب کېده، آخري وخت کې ښایسته خاتمه نصیب کېده، هغه په هرې طریقې سره او په آخري وخت کې یو سړي ته ښایسته مرګ نصیب کېده. دا د وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، دا د لوی برخې خاوندانو ته میلاویږي، هر چا ته دا نه نصیب کېږي. او که تاسو وګورئ د شیخ عبدالمتین رحمه الله د مخ ته سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، د هغه مخ پړقېږي، د هغه د مخ نه یو قسمه نور ځي، رڼا ځي، ښکاري داسې مؤمن انسان ته چې او دې سړي ژوند د الله سبحانه وتعالی دپاره تېر کړی دی او دی د زړه نه لګیا دی صحابه کرامو دفاع کوي او د هغوی شان بیانوي. اوس دی چې د قیامت په ورځ راپاسي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کم سړی چې بس مړ شي په هغې راپاسي. زموږ د الله نه دا امید دی انشاءالله چې دا شیخ رحمه الله به هم په دغه آیت باندې راپاسي، لهم مغفرة و اجر عظیم، ځکه چې د دغه آیت په دې منځ کې د آخري کلمات یې پوره کړي نو چې لږ لږ یې ووایي او په هغې سره تسا ووته. الله سبحانه وتعالی دې د هغه مغفرت نصیب کړي او الله یې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. ګوره ډېر انسانان داسې چې څوک یې نه پېژني خو چې الله یې پېژني که نه نو په یو سکند کې داسې راښکاره کوي داسې چې ته به ورته حیران شي. د سعودي عرب علما، د مصر علما، د کویت علما، د انډیا علما، د انګریزانو چې کوم علما دي په هغو کې چې کوم مسلمانان دي، دا ټول دا دوه درې ورځې دقه یو تذکره روانه. دا شیخ عبدالمتین څوک و، دی څنګه وفات شو، وګوره څومره ښه سړی، وګوره څومره تقوادار و، الله دې وبخښي، الله دې وبخښي. دا هغه سړی دی چې په اسمانونو کې مشهور و، او چې کوم سړی په اسمانونو کې مشهور وي که نه، که دی په ځمکه کې مشهور هم نه څه پروا نه کوي، الله یې مشهور کړي. غواړي نه چې زه مشهور شم، خو الله یې داسې مشهور کو سبحان الله چې د هر انسان مسلمان په ژبه په خوله هغه دپاره دعا. دې انسان به هم څه محبت و د صحابه کرامو سره، ده به هم د ابوبکر صدیق او د عمر او د علي او د عثمان رضی الله عنهم او د نورو صحابه کرامو سره به د محبت و. هغه دلیل په هغه محبت چې دی د کور نه راوتی په دې نیت دی چې زه به د صحابه کرامو دفاع کوم او د هغې دپاره ځان تیار کړی او راغلی او د هغې په منځ کې دې سا ووتو. د دې پیغمبر سره دا محبت او د ده د سیرت بیانول او اورېده دا یو سرسري حده پورې مه ساتئ، بلکې دې ته دننه کوزېده غواړي او دننه کوزېده داسې چې ته د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره خپل هر څه قربان کړي، وخت، مال، بچي، خواهشات، مزې، خوب، هر څه چې څه مخې ته راځي د پیغمبر نه قربان. تا ته الله سبحانه وتعالی ښایسته خاتمه نصیب کوي او د دې پیغمبر په تابعدارۍ کې به وفات شي. ښایسته خاتمه یوازې دا نه دی چې ستا په خوله به کلمه راځي آیت به راځي. ډېر نیکان داسې مړه شوي دي چې د هغوی په آخري وخت کې نه کلمه ویلې ده نه آیت ویلی. داسې هم ډېر نیکان خلک مړه شوي، ښه لوی لوی علما امامان د دین مړه شوي دي، آخري وخت کې کلمه نه ده ویلې او نه ورته د قرآن آیت ویل نصیب شوي. خو د هغه حالاتو ته وګوره آخري وخته پورې دی څنګه و، وی آخري وخته پورې خو دی د پیغمبر په لاره مضبوط روان و. به دې ته ښایسته خاتمه وایي چې ته د آخري وخته پورې د پیغمبر په لاره روان یې، ته د آخري وخته پورې په توحید یې، ته د آخري وخته پورې د الله سره محبت کوې، ته د آخري وخته پورې د الله منې
ته د آخري وخته پورې د پیغمبر منې دې ته ښایسته خاتمه وي. لازم نه ده په دې خبره ځان پوه کوي، لازم نه ده چې یو سړی به د زنکدن په وخت کې کلمه وي یا آیت وي یا حدیث وي بس دې ښایسته خاتمې والا نه. ښایسته خاتمې والا هغه څوک دی چې دی د مرګه پورې په دین باندې مضبوط ولاړي، دی له مرګ راشي او په ده کې تبدیلي نه راغلي. الله د صحابه کرامو مبارک کې څه وایي؟ وما بدلو تبدیلا. هغوی کې د دین په باب کې به هغوی کې تبدیلي نه راغلي بلکې هغوی ترقي کړې ده په دین کې. د نن نه سبا غوره دي، د سبا نه بل سبا غوره دي، دا د هغوی دینداري وه. او داسې به ورته ډېر میلاو شي چې نن ګزاره کوي سبا له هېڅ نه دی، بل سبا له هېڅ نه او دینداري ختمه شي. دا مې یو تنبیه درکړه درس په اوله کې چې که څوک دا وایي چې ما ته ښایسته خاتمه میلاو شي او په داسې حال مړ شم چې الله رانه راضي، نو د دې پیغمبر لار مضبوط رانیوه پکار دي. او د دې پیغمبر لار چې مضبوط راونیوه که نو دې کې قرآن هم راغی، حدیث پکې هم راغی، صحابه کرامو سره محبت، دا ټولې خبرې په دې کې دننه راشي. موږ دا خبره اخرنۍ ذکر کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو مروا ابا بکر فلیصلي بالناس. ابو بکر ته ووایي چې لمونځ وکړي رضی الله عنه. یو څو ورځې امامتي هغه کړی و. د مرګ نه 3 ورځې مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصیت وکړو صحابه کرامو ته. په صحیح مسلم کې د حدیث دی د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما ویجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ب3 أيام. ما وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده د هغه د مرګ نه 3 ورځې مخکې. وی دی وی لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. په تاسو کې یو سړی مړ نشي مگر په داسې حال کې چې هغه په الله باندې ښایسته ګمان ساتي. دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 خبرو ته اشاره وکړه. یوه د الله د رحمت نه به نه امیده کېږي نه، دویمه امید به ساتي د ښایسته خاتمې خصوصا د مرګ په وخت کې چې کله په چا باندې زنکدن راشي او ده ته پته ولګي یا په ځان پوه شي چې ما نه څه وځي، په دې ټیم کې په الله باندې ښایسته ګمان کول. او ښایسته ګمان څه دی؟ چې الله به ما وبخي، الله به په ما رحم وکړي. نو هغه حدیث موږ بیان کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی هلک خواله ورغی او هغه په زنکدن کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل څنګه یې حالات دې څنګه دي؟ وی یا رسول الله د الله د عذاب نه یېرېږم او د هغه د رحمت امید ساتم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دې مقام کې مطلب دې زنکدن کې چې د چا په سینه کې دا 2 خبرې راجمع شوې او د چا په زړه کې دا 2 خبرې رالي نو الله به یې بچ کړي د هغه څه نه د څه نه چې دی یېرېږي او وربکې وله هغه څه چې د څه دی امید ساتي. دا نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ نه 3 ورځې مخکې کړی دی چې مړ دې نشي یو مسلمان مگر په داسې حال کې چې د الله نه به ښه امیدونه ساتي. او د الله نه ښه امید که په دې باب کې حدیثونه شروع شي او یا د هغې نه مخکې آیتونه نه ختمېدونکې اوږده موضوع ده. د الله سبحانه وتعالی رحمت څومره پراخه دی. او یو حدیث کې دې خبرې ته اشاره هم شوې ده چې د الله سبحانه وتعالی رحم او شفقت او مهرباني په دې بنده باندې په دنیا کې چې دی د دې نه زیاته مهرباني او شفقت د الله سبحانه وتعالی په بنده باندې هرې چې کله دی هغه ته مړ کېښودی شي. یو انسان یو مسلمان چې په دنیا کې ګرځي او د ده بدن کار کوي او بچی دی ورسره او ښځه ده او مال دی او ناسته پاسته ده او په ده باندې الله څومره مهربانه دی. وکان بالمؤمنین رحیمه. چې کله دا انسان لاسونه یې کار پرېږدي، خپې یې کار پرېږدي، بدن یې کار پرېږدي، سترګې یې کار پرېږدي، هر څه ترې لاړ شي ختم شي، بچي یې پرېږدي په قبر کې، ښځه یې پرېږدي، مور پلار یې پرېږدي، نو بیا ستاسو څه ګمان دی چې هغه رب چې
په ژوند کې په ده باندې مهربان و، نو د مرګ نه بعد په ده نه مهربان. د الله نه ښایسته امیدونه او په الله باندې ښایسته ګمان. ما یو ملګري ته دا خبره کوله، د هغه والد صاحب وفات شوی، نو ډېر زیات خفه و. ما ورته ویل ګوره حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سپین ږیری الله تعالی سوچت کې الله له حیا ورځي. یو سپین ږیری چې الله تعالی سوچت کې الله له حیا ورځي، او دا سپین ږیری ژوندی دی ګورې، او بچي ورسره هم دي او هر څه دي. نو ما ستا څه خیال دی چې دا سپین ږیری دغه الله ته به دې قبر کې یوازې پرېږدو، نو بیا به ورسره هغه څه معامله کوي چې کله دا سپین ږیری ژوندی او هغه تعالی سوچت کې هغه الله له حیا ورځي، نو چې دا سپین ږیری راولو دغه الله ته په قبر کې کېږدو یوازې، او موږ ټول ته واپس راشو او د ده نه هر څه ختم شي، صرف اعمال د ده سره پاتې شي، نو هغه الله به سره بیا څنګه معامله کوي. په دې خبره انتهایي خوشحاله شو چې دا خبره او د سوچ خبره چې یو ژوندی سپین ږیری الله له حیا ورځي، نو چې مړ سپین ږیری هغه ته قبر کې پروت او هېڅ پکې هم نه وي، دغه شان پروت بدن، نو الله به سره بیا څنګه معامله کوي. نو د الله نه ښایسته امیدونه. زمونږ رب ډېر رحیم او کریم رب دی، ډېر کریم او رحیم رب دی، پراخه رحمتونه دي. او د یو حدیث صرف یاد ساتئ ځان سره، زه خو په مخه ذهن کې راولم او ډېر ورته خوشحالېږم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله یو کتاب ولیکو، او په هغه کتاب کې هر څه ولیکل چې څه د قیامته پورې به کېږي. په هغه کتاب کې یو خبره، هغه کتاب کوم ځای کې دی؟ وی د الله سره د عرش په خوا کې. هغه کتاب کې وی الله یو دا خبره لیکلې ده چې زما رحمت زورور دی زما په غضب باندې. په هغه کتاب کې یو دا خبره م الله لیکلې ده، زما ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت زورور شوی دی الله وی زما په غضب باندې. دا خبره الله په هغه کتاب کې لیکلې ده، او کتاب د الله سره دی. دا حدیث زه خو خپل ځاني کله داسې سړی او مؤمن په ځان بدګمانه کېږي. ګوره دا زما نه د نصیحت والی او زړه ته یې کوز کوي، په ځان باندې بدګماني کول. څنګه بدګماني؟ یعنې چې زه ایمان مې داسې زورور نه دی، ګناهګار یم، کمزوری یم، او الله برنه راضي که نه، همیشه دا قسمه خبرې ځان ته مخې ته راوستو، او په بل باندې ښه ګمان کول. که دا دوه خبرې په تا کې وي که نه، نو ډېر غټ سړی به دنه الله جوړ کړي. څه مطلب ده په بل باندې ښه ګمان کول؟ چې دا بل دیندار یې زما نه غوره دی. ځکه د سلفو دا طریقه وه چې ماشوم به یې ولیدو وي دی زموږ نه غوره دی، ګناهونه یې کم دي، او چې د ځان نه به یې مشر ولیدو وي دی زموږ نه غوره دی، نیکیان یې ډېرې دي. په هر حال کې ځان د ده نه کمزوری حسابوي، چې عمر یې د ده نه کم دی، یعنې کشر دی، مړه خوش قسمته دی، ګناهونه یې لږ کړي دي. که عمر یې زیات دی، خوش قسمته دی، د به نیکیان یې ډېرې کړي. نو کله چې هم داسې حالات او دا خبرې زما مخې ته راشي، به دا حدیث مې مخې ته راشي چې الله سره په کتاب کې دا خبره لیکلی شوې ده چې زما رحمت زورور دی په غضب باندې، سره د محنت او کوششه صرف په دې ته ډډه هم نه لګي، ځکه چې مالک ست مخکې وي د الله نه به یېرېږم او د الله نه به امید هم ساتي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ نه 2 ورځې مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې بدن کې داسې محسوسه کړه چې دا بدن یې سپک شو او بیماري لږه کمه شوه. بیماري خو په یو حال باندې نه کله ډېرېږي کله کمیږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا محسوسه کړه چې دا بدن یې سپک شو، نو بهر ته ووتو جومات ته، او دا شان د هر مؤمني او چې څوک به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې میني، د ده اولنی او اخرنی څوک د څه سره وي؟ جومات سره وي. چې زه ووتی جومات ته لاړ. زکریا علیه السلام قصه الله قرآن کې یو څو ځایونو کې ذکر کړې ده. الله وایي راووتو په خپل قوم پسې من المحراب، د منځه د زینه کوم ځای کې چې عبادت کیږي،
ملائک په هغه پسې رالو وهو قائم یصلي فی المحراب، هغه ولاړو په عبادت خانه کې لمونځ کوي. مؤمن چې دنه ورک شو که نه دی په جومات کې لټوه. زه کوم مؤمنان چې ویم ګوره د هغوی مې اوچت لیول دی چې دنه ورک شي او په جومات کې لټوه، دا هم څوک مؤمنان دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه دا محسوسه کړه چې بدن مې سپک شو، اوس بهر ته وځم جومات ته. نو عباس رضی الله عنه راغی، د هغه تره، او علي بن ابي طالب رضی الله عنه د تره زوی. نو په دې دواړو باندې لاسونه واچول، د دوی په دې اوږو لاسونه واچول، و رجلاه تخطان فی الارض من الوجع، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان پسې راخپې راښکودي په ځمکې لګولی نه شو. په یو روایت کې داسې راځي امام ابن ماجه راوړی، او بیا درته وایم چې عالم سره نه ناست که نه نو په دین نشي پوهېدی. په هغې کې داسې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه ووتو دغه ټیم کې، او یو طرف ته بریره وه او بل طرف ته نوبه. دا بریره هغه زنانه ده چې عایشه رضی الله عنها زاده کړې وه، او بیا به د هغې خدمت کوو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت او د هغې به یې کوو، ازاده وه خو د دوی خدمت کوو په مخه راتله. او دا نوبه دا یو کسو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادم او هغه آزاد کړی و. نو دغه ټیم کې دې دواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوویستو بهر ته. نو اوس څنګه به دا دوه حدیثونه جمع کوو؟ یو کې دا چې عباس او علي و، بل کې دا چې نوبه او بریره. نو دا دواړه حدیثونه داسې جمع کېږي چې د کور نه د دروازې پورې، د کور د دروازې پورې، د کوټې د دروازې پورې د بریره او نوبه هغوی راویستی دی. بیا د دې کوټې د دروازې نه د محراب پورې هغه بیا علي بن ابي طالب او عباس رضی الله عنهما بولی دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وروتو دا د مانځه ټیم، د ماسپښین د مانځه ټیم، دا اخرنی مونځ دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لپاره راوتی، دې نه بعد بیا نه یې راوتی. دا د ماسپښین د مانځه ټیم، اگر که دې کې لږ اختلاف شتي، خو تحقیقي قول هم دا دی راجح چې دا د ماسپښین د مانځه ټیم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله پوه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را نږدې شو، دا څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ادب نه ډک انسان وی. څنګه چې کله ابوبکر صدیق په دې خبره پوه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، یا محسوسه یې کړه دا خبر، اراد ان ینکس، نو اراده وکړه چې په شا داسې روان شي او دې صف کې به ودرېږي. فاومع الیه النبي صلی الله علیه وسلم ان مکانک، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه نه نه په دې خپل ځای ودرېږي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عباس او علي ته وویل رضی الله عنهما، وی ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګس لاسته کېنوئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې مونځ وکړو او امامو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه تابعداري کوله، او خلکو به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مانځه تابعداري کوله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز کمزور او د هغه آواز شاته نه رسېدو، ناسو شاته صحابه کرامو ته نه ښکارېدو. هغه چې به کله تکبیر ووي، ابوبکر صدیق رضی الله عنه به په زوره تکبیر ووي، شاته صحابه کرامو به واورېدوم او ابوبکر صدیق به یې لیدوم. نو ابوبکر صدیق د پیغمبر د مانځه تابعداري کوله، او خلکو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مانځه تابعداري کوله. دا اخرنی مونځ دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی جومات کې بهر، او امامو وراغه د ابوبکر صدیق ګس طرف ته کېناست. ولې ګس ته کېناست؟ ځکه چې مقتدي ښی طرف ته ودرېږي. ابوبکر صدیق شاته کېدو هغو ته اشاره وکړه. یو روایت کې راځي، امام ابن ماجه راوړی، وی فلما رآه الناس، وی چې کله خلکو ولیدو نو ټولو سبحان الله سبحان الله ویل شروع کړو. ولې؟ ابوبکر صدیق ته یې ویل چې لکه را شاته شي، هغه په خپل هم را شاته کېدو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې نه ودرېږي. دې ګوره لویه فایده دا ده، دا بعض وایي چې
د منځه په منځ کې دا نیت بدلېده چې مقتدي دی امام شي یا امام مقتدي شي، دا نشي کېدی. دلته دا دلیل دی چې دا کېدی شي، ځکه چې ابوبکر صدیق مخکې څه امام او بیا څه شو، بیا مقتدي شو. چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، بس دغې باندې زموږ زړه مطمئن دی او دا دلیل زموږ دپاره کافي دی. بیا د اتوار ورځ وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم ورځ وفات شوی؟ د پیر په ورځ. دا د اتوار ورځ وه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه یو ورځ مخکې په هغه باندې تکلیف بیا ښه ډېر شو او ډېر زیات شو پې. نو دا خبر ورسېدو هغه لښکر ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسامه بن زید رضی الله عنهما سره لېږلی و. ما هلته تاسو ته ویلي وم زه به روانو درسونو کې یا بیانونو کې تفصیل کوم. اسامه بن زید جرف علاقه کې و، مدینې ته نږدې، او هغه د هغه ځای نه خوځېدلی نه و. وجه دا وه چې هغوی ته دا خبر رسېدو را رسېدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار دی. نو د هغوی هم زړه داسې مطمئن نه و چې موږ دې ځای نه روان شو، چې څو پورې خبر یقیني نه یې راغلی چې ښه شوی دی او یا که حالات سختېږي چې موږ واپس شو. نو اسامه رضی الله عنه جرف علاقه کې دا خبر ورسېدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایی بیمار دی او د بېهوشۍ چپې پیزي راځي. نو اسامه بن زید رضی الله عنه دا فیصله وکړه چې ځو واپس مدینې ته. وی کله چې اسامه رضی الله عنه راغی، وی زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ځم، اجازت یې وغوښتو. چې کله اجازت ورته میلاو شو، وی دخل ورسول الله صلی الله علیه وسلم مغمور. کله چې دی راننوتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېهوشه پروت. اسامه بن زید رضی الله عنهما چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راننوتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېهوش و. نو وقد اصمت رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا يتکلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هوش کې راغی نو وایي چې اصمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ژبه یې درنه شوې وه. او عربۍ کې د دې معنی داسې چې لکه ژبه یې تړلې شوې وه، خبرې نه شوې کولی. نو اسامه بن زید رضی الله عنه ته یې وکتو فجعل يرفع يديه الى السماء، لاسونه به اسمان ته اوچتول یا ګوته به اوچتوله، ثم يصبها على اسامه. د لاسونه به یې داسې اوچت کړو او بیا به یې داسې اسامه ته اشاره وکړه، داسې به اوچت کړو او بیا به د اسامه طرف ته داسې کاږه کړو، خو څه یې ویلی نه شو. نو اسامه ابن زید رضی الله عنهما وایي ما ته پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما لپاره دعاګانې غواړي، خو په ژبه باندې نه شو ویلی ځکه چې ژبه د هغه درنه شوې وه او خبرې نه شوې کولی. دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشې رضی الله عنها ته ووایي عایشې کور کې لږ سره زر پراته وو چې هغه شتي که ختم شوي وي نه شتي وي راوړه. وی چې کله علما راوړو عایشې رضی الله عنها وایي فجعل یقلبها بیده، دا داسې په دې لاس کې داسې اړول راړول لږ غونته کې سره داسې اړول راړولې. وی ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده. نو د محمد صلی الله علیه وسلم څه ګمان دی چې الله سره میلاو شي او دا ورسره کور کې پراته وي، څه به وایي دی الله ته؟ انفقیها، ورکه خلکو له ورکه غریبانانو له ورکه. هغې زر زر هغه تقسیم کړو. او ځکه عایشه رضی الله عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ او کور کې نه دینار پرېښودی، نه درهم او نه ګډه او نه بیزه او نه داسې شي وصیت کړی دی چې دا مال داسې داسې کوي، ځکه چې نور شاته څه مال نه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې. بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ او د هغې یو زغر و هغه د یهودي سره ګاڼه پرته وه، خوراک کې ورسره ګاڼه کړې وه. نو زغره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د یهودي سره پرته وه. اخرنی نظر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو صحابه کرامو ته کړی دی او ټولو لیدلي، او د دې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام نه دي لیدلي، هغه د پیر شپه وه، د ګل د ورځې شپه وه، د اتوار ورځ دی چې کله ورځ تېره شوه شپه، دا شپه چې تېره شوه د سهار د مانځه ټیم
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو پروت او په چا چې تکلیف وي هغه له خوب نه ورځي او په هغه انسان باندې ناشنا تکلیف او سخته تېره شوې ده. په دغه وخت کې مرګ ته بلکل نږدې و، نو څومره چې مرګ ته نږدې کېدو تکلیف او سخت یې ښه ډېرې ده. سحر مانځه ته نږدې او دا سحر د دغه د ورځې دی د پیر د ورځې، یعنې په کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دغه شپې له په ډېر تکلیف تېر شو. روایت کې راځي ډېر انتهایي تکلیف په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تېر شوی د پیر په شپه باندې. سحر د مانځه ټیم چې شو او د ارمانونو ډک زړه دې کې ارمان ډک دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه کې داري چې زه وتی وی او ښه وی او د ملګرو دپاره مې امامتي کړی وی او د دوی سره ناست وی، دوی سره مې خبرې کړی وکان امر الله قدرا مقدورا، الله چې څه په تقدیر کې لیکلي هغه کېږي. انس ابن مالک رضی الله عنه وی موږ د سحر په منځه ولاړو او د پیر ورځ وه، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة رضي الله عنها. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشې رضی الله عنها د کوټې چې کومه لار وه جومات ته په هغې باندې یو پرده را ځوړنده وه، هغه پرده یې اوچته کړه ینظرو الینا، موږ ته یې کتو او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی نظر و ملګرو ته. د دې نه بعد بیا ملګري نه دي لیدلي او ملګرو هم د دې نه بعد بیا ژوندی نه دی لیدلی. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی نظر د صحابه کرامو ته او خوشحاله شو ډېر پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او دا کتوی دې دپاره چې که سبا له زه نه یم نو چې دوی سهار مانځه کېږي که نه یې، که سبا له زه نه یم د دوی د ایمان به دغه شاني که نه به یي، که سبا له زه نه یم نو د دوی د جهادونه محنتونه به یي او که نه به یي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا پرده اوچته کړه او صحابه کرام یې ولیدو، دا هغه صحابه کرام دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د ټولې دنیا ته دا دین د دوی خور کړی دی، دوی رسولی او چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدرسې نه فارغه شي او د هغه د تربیت نه فارغه شي هغه به هم څه وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټه کې دی منزل نه شي راوتی، خو صحابه کرام منزل راځي او دا جومات ډک او بل صحابه کرام به اکثر د جومات خواوشا کې دغه ورځې تېرولې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حال احوال به معلومول او هغه وخت انتظار به یې کوو چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوځي او موږ سره به خبرې کوي، ځکه چې عادت و ورسره او د هغوی سره ناسته پاسته، د هغوی سره خبرې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو رحیم انسان و، یو کریم انسان و، ملګرو له وخت ورکول، امت له وخت ورکول دا د هغه عادت و. کور کې به څه و چا به له سره وړو د اصحاب صفه دا به ټول راوغوښتو. یو روایت کې داسې راځي چې ضحا په دې ټیم کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه یو خانک راوویستی شو، غټ خانک چې هغه به یو څو کسانو اوچت کړی او په هغې کې به په شوروا کې به ډوډۍ ماته شوې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ټول صحابه کرام راوغوښتي څوک چې به هلته وو او په خپله به ورسره هم ناست او دا په شریکه به خوراک وکړو. دې قسمه مجالسو سره صحابه کرام عادت شوي وو. هغوی دا ورځې شپې ټولې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټې خواوشا کې تېرې کړي او د هغه د جومات په خواوشا کې تېرې کړي. د هغوی ته سکون نه و، هغوی ته ارام نه و. او څنګه به زړه ته سکون میلاو شي او امام د دې امت او امام د پیغمبرانو هغه کور کې بیمار دی او په هغه باندې سخته ده او په هغه باندې تکلیف دی. زمونږ بچی چې بیمار شي یا مور پلار هم بیمار شي موږ له خوب نه راځي او ژوند کې سکون ختم شي. چې صحابه کرامو په هغه ټیم کې څه حال و د دې سړی وصف نشي بیانولی چې د هغوی په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاتې شوی دی او دا ټول وخت د هغوی سره تېر کړی او هغه بیمار دی او سخت بیمار دی او په مخه بېهوشه کېږي. نو هغوی دا وخت هم دقه ځای کې تېر کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا پرده اوچته کړه نو صحابه کرام ټول جومات کې وو
انس بن مالک رضی الله عنه وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پرده اوچته کړه تبسم یضحک، مسکی شو، خاندې، خوشحاله شو چې دا کوم تخم چې کرلی شوی و هغه را رسېدلی دی. خوشحاله شو په دې باندې که زه نه یم نو دا هغه مؤمنان دي چې د دوی نه مونځ نه پاتې کېږي بیا هم، او که زه نه یم دا هغه مؤمنان دي چې دوی د دین خدمت کوي، دا دین به رسوي دوی د دنیا ګوټ ګوټ ته. او انس ابن مالک وایي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به یې وخندل نو دا مخ به یې سم پړقېدو او سم ښایسته به ښکارېدو. په دغه ټیم کې انس ابن مالک رضی الله عنه وایي چې ابوبکر صدیق امام دی او صحابه کرام پسې ولاړ. وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکی شو. فهممنا ان نفتتن من الفرح برؤية النبي صلی اللہ علیہ وسلم. صحابه کرامو پام دغه طرف ته لاړ چې کړکۍ ده پرده اوچته شوه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکتو وی نږدې وه چې د خوشحالۍ د لاسه په موږ باندې مونځونه ګډوډ شوی، یعنې نږدې و چې زموږ د مونځونه ګډوډ شوی و، چې ټول خوشحاله شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه شوی دی او چې پردې په خپله اوچته کړه نو معنی ده چې د پرون نښه دی. نو ټول خوشحاله شو، وی نږدې و چې زموږ مونځونه ګډوډ شوی. فنکس ابو بکر على عقبیه لیصل الصف. ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا په شاره روان شو او صف ته ځان را رسو. فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم. وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشاره وکړه ابو بکر ته موږ ټولو ته وی اتموا صلاتکم، مونځ پوره کړئ، زه نه دروځم. وارخى الستر، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې هغه پرده را واچوله او د هغه ورځې نه بعد بیا دغه پرده نه ده اوچته شوې. او د دې وخت نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام نه دي لیدلي او نه صحابه کرامو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی لیدلی دی سوای د یسو نه. په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره مو وکړه چې انه لم يبقى من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحه. د نبوت چې کوم زیري دي هغه ختم شو، سوای ښایسته خوب چې د هغه پاتې شو. نو ښایسته خوب د مؤمن دپاره دا زیری دی چې په خوب کې څه ویني او ښایسته خوب وي نو دا زیری دی. نور د نبوت چې کوم زیري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ختم شو. کله چې خلکو او صحابه کرامو ولیدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرده اوچته کړه او موږ ته وکتو، د ټولو دا ګمان شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه شوی دی. علي بن ابي طالب رضی الله عنه ورغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او خو به کوټې ته تو راتلو به، ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او زوم یې هم دی. نو چې کله دغه راووتو د علي بن ابي طالب رضی الله عنه ورغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو بیا راووتو. نو خلکو ته ټولو انتظار کو. وی یا ابا الحسن کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو الحسن وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه سحر کو، څنګه و، صحت یې څنګه دی؟ هغه ورته اصبح بحمد الله بارئه. نو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نن ډېر ښه دی او ډېر ښه شوی دی او ما په خپله ولیدو. نو ټول کورونو ته لاړو او خپلو کارونو له لاړو او یو بل له یې زیري ورکول او ټول خوشحاله و، ټول موسکي و. د دغه وخته پورې هغوی کارونه مارونه دی بند کړي وو، کورونو ته به خاص نه تلو. ټول دکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې جومات کې د هغه د کوټو په خوا کې هغه ته ناست وو. که څه خدمت وي یا څه ضرورت وي یا څه خبرې چې دوی ته اول را رسي. چې کله علي بن ابي طالب رضی الله عنه دوی ته ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه دی، ما ولیدو ګزاره کوي، نو دوی ټول کورونو ته روان شو. هر چې عباس رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره هغه راغی د علي بن ابي طالب رضی الله عنه د لاس نه ونیو. اول ورغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او بیا راووتو د علي بن ابي طالب رضی الله عنه لاس یې ونیو. ورته یې ویې انت والله بعد 3 عبد العصا. وی ما ته داسې ښکاري چې څه وخت بعد په تا باندې به بل کس مشري. واني والله
لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. ما تخکاری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دې بیماری کې به مري. إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. زه د عبدالمطلب د بچو مخونه پیژنم کله چې په هغوی باندې مرګ راشي، او په دې زه پوهېږم، زما په دې کې تجربه ده. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه هم داسې ښکاري چې هم دې بیمارۍ کې به وفات کیږي. بیا ورته ځي چې زو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله که تاسو دې دنیا نه لاړ شئ نو تاسو نه بعد به مشر څوک. نو علي بن ابي طالب رضی الله عنه ورته ووایي زما دې په الله قسمي لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس نه کوم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې سحر مانځه نه بعد ویې لیدو، خبرې ورسره وکړې، خوشحاله شو چې نن ښه دی. ورته وی یا نبی الله، ای د الله پیغمبره، انی اراک قد اصبحت بنعمة من الله. سحر دې په داسې حال کې کو چې الله د باندې نعمت راورولی دی او راکوز کړی دی، ښه کړی د الله فضل دی د باندې. کما نحب، لکه څنګه چې موږ غواړو. والیوم یوم بنت خارجه، او نن د خارجه د لور، خارجه د بله ښځه ده، خارجه لور د بله ښځه ده چې هغه په صنح علاقه کې اوسېده، او دا صنح مدینې ته نږدې ځای دی خو لږ فاصله کې. نو یا رسول الله نن د خارجه د لور ورځ ده، افآتیها، که ستاسو اجازت وي نو زه به هلته د هغې خواله ورشم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم، ته لاړ شه هلته. فخرج ابو بکر رضی الله عنه الى اهله بالصنح. ابو بکر صدیق رضی الله عنه صنح علاقې ته لاړ، دومره لرې لاړ ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هغه خوږ ملګری خو خبر نه دی د دې نه چې دا زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره آخرنۍ خبرې دي او د آخرنۍ ملاقات دی. څومره بیماري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تېره کړې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خوا کې ورته، هغه ترې لرې نه دی تللی، خو په دغه ورځ ټولو محسوسه کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه شوی دی او د الله سبحانه وتعالی چې څه ارادی او څه کول غواړي هماغه کېږي. صحابه کرام ټول خواره واره شو، کورونو ته لاړو، کارونو له لاړو، مزدوریانو له لاړو ووتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د دوحا دا ټیم، دوحا چې کله ګرمه شي، او دا تقریبا د علماو دې کې اختلاف دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وخت کې ساه وتی دی، خو د ټول اقوال چې راجمع کړي نو نږدې دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زوال نه مخکې، یعنې ماسپښین د منځه ټیم چې داخلېږي د دې نه څه وخت مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. نو څومره چې دا وخت نږدې کېدو د ساه وتو ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکلیف ډېرېدو، او هغه د عایشه رضی الله عنها په کوټه کې او خدمت ته هغه ناسته وه، نورې بیبیانې او فاطمه رضی الله عنها چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور وه هغه ورسره هم ناسته وه. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بچو کې دقه یوه لور د هغه ژوندۍ پاتې شوې وه، د هغه په ژوند کې نور د هغه لونه او د هغه زامن خو په وړوکوالي کې وفات شوي دي، او لوڼې چې دي هغه هم د هغه په ژوند کې وفات شوي، سوای د فاطمه رضی الله عنها نه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې انتهایی مینو او دومره پې مینو. یو حدیث کې راځي چې کله به فاطمه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طلایي باندې ناست و، نو هغه به پاڅېدو، د دې تندی به یې ښکل کو او په خپل ځای باندې به یې کېنوله او دا به یې وی دا زما د جسم ټوکړه ده، څوک چې دا تنګی هغه ما تنګی، او څوک چې دا خوشحالي هغه ما خوشحالي. نو دغه سخت وخت کې فاطمه رضی الله عنها د هغې په خوا کې ناسته وه، او انسان هسې که تصور وکړي چې دومره عظیم انسان د دنیا نه ځي، او کومه لور چې په هغه ډېره مینه ده او هغه پې ډېر مین ده، هغه ورسره خوا کې ناسته وه، څه احساسات به و د هغې او سخته پې ډېرېده. نو چې کله ولیدو چې زما د پلار وخت په وخت بېهوشه کېږي او سخته پې ډېرېږي او نورې برداشت ونه شو، نو دغه ټیم کې دا ووی وا کربابته، هلې ووی زما پلار باندې سخته ده.
فقالت وكربابته هلې وي زما پلار باندې سخته ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی لا کرب علی ابیک بعد اليوم، لور جاړه مه خفه کېږه مه، د نن نه بعد به ستا پلار باندې سخته نه وي. معنی دا دی چې د دې نه بعد به زه دمه شم او د آخرت نعمتونه او خوشحالیانې هغه به الله راکړي او د دنیا چې کومې سختې دي، کوم مصیبتونه دي، کوم امتحانونه دي، دا به ختم شي. بیا یې ورته وویل انه قد حضر من ابیک ما لیس بتارک منه احدا. لور وایي ستا پلار پسې هغه میلمه راغلی دی چې څوک هم نه دی پرېښودی، مطلب مرګ راغلی دی او د دې مرګ نه هېڅوک نشي تښتېدی او نه ترې څوک پاتې شوی دی. الموافات یوم القیامه، د قیامت په ورځ به بیا ملاقاتونه کېږي او هلته به بیا د یو بل دیدنونه کوو او هلته به بیا میلاویږو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها په غوږ کې یو پیر خبره وکړه، نو هغه په ژړا شوه. بیا ورته په غوږ کې خبره وکړه، نو هغه خوشحاله شوه. وروسته تې بیا بیبیانو تپوس وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، وی تا ته یې څه وي؟ وی دا یو راز دی ما چاته نه راښکاره کوو خو تاسو ته یې بیانومه. په یو غوږ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته دا ووایي چې لور هم په دې بیمارۍ کې به زه دې دنیا نه ځمه، نو زه په ژړا شوم. په دویم غوږ کې ما ته دا ووایي چې په جنت کې زما په خپلوانو کې چې څوک ما سره به ملاقات کوي، په هغه ټولو کې اولنی کس او اولنی انسان هغه به ته چې زما سره به ملاقات کې. نو په دې سره فاطمه رضی الله عنها خوشحاله شو. دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف دومره زیات شو او د هغه زهر و اثر او د هغه زهر و تکلیف راښکاره شو کوم چې خوړلی وو په خیبر کې. او موږ د دې تفصیل ذکر کړی چې د خیبر په غزا کې یو زنانه راغلې وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یې غوښه ورکړې وه، په هغه غوښه کې زهر و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې عایشې ته ویوي یا عایشه ما ازال اجد الم الطعام الذي اکلت بخیبر. عایشې خیبر کې چې ما کومه غوښه خوړلې وه اوس هم هغه تکلیف محسوسومه. فهذا اوان وجدت انقطاع ابهري من ذلك السم، دا رګونه مې سم شلیږي تکلیف د لاسه. او ابهر دا هغه رګ ته ویلی کېږي چې دا په دې ملا کې راغلی او د دې زړه سره د دې تعلق یې وي، دغه رګ مې وي سم پړسېدلی دی، سم تکلیف ته را باندې علما وي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی شهادت هم نصیب کو، نو ځکه پې دا تکلیف په دې ځکې راښکاره شو. امام ابن القیم رحمه الله په کتاب زاد المعاد کې دا خبره کړې ده، وی د دې زهر و اثر الله کمزوری کو، خو چې کله یې مرګ را نږدې شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اثر زیات شو ځکه چې الله هغه د شهادت مقام ورکو. یو روایت کې راځي امام احمد امام حاکم راوړی دی، یو زنانه ام مبشر رضی الله عنها، ام مبشر راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په دقه سخته کې ورته یې وی بابي و امي یا رسول الله، زما مور پلار دې په تاسو قربان شي ای د الله پیغمبره، ما ته خو هم اکه خوراک ښکاري هغه تا چې په خیبر کې خوړلی و، ځکه چې د دې زوی بشر بن البراء هغه هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وفات شوی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې وفات شوی، دقې د لاسه. نو ورته وی یا رسول الله ما ته خو ستا دا تکلیف هم د هغې غوښې د لاسه ښکاري تاسو چې خوړلې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی وانا لا اتهم غیره، او زه هم دقه ویمه چې د هغه خوراک د لاسه ما ته اوس تکلیف ډېر شوی دی. هذا اوان انقطاع ابهري، دا وخت داسې ما ته ښکاري لکه زما دا رګونه چې شلیږي، زما په دې رګونو کې رګونه مې را پړسېدلي دي او سوځي او تکلیف پې ډېر دی. همدغه دوران کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا زنکدن شروع شو او سخته پې ډېرېده، عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په دې سینه باندې سر یې ښودی. عبدالرحمن ابن ابي بکر الصدیق رضی الله عنهما، د ابوبکر صدیق زوی عبدالرحمن هغه راننوتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نندارې له، وفي يده سواک رطب یستن به، او د عبدالرحمن سره په لاس کې تازه مسواک و، هغه مسواک یې وو. عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې موږ کتو وی هغه عبدالرحمن ته کتو خو څه یې ویلی نه شو،
وی ما ته پته ولګېده انه یحب السواک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه کېږي چې دا مسواک ووایي. وی ما ورته وی آخذه لک یا رسول الله ستاسو دپاره یې تېروالم. فاشار رسول الله صلی الله علیه وسلم برأسه النعم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې نشو کولی خو دا سر یې وخوځو چې او ماله یې تېرواله. نو ما د عبدالرحمن نه مسواک راواغستو. وی ما ورته چې کله مې وله ورکو نو هغه ډېر سخ و په خوله کې نشو وهلی. وی ما ورته وی الینه لک یا رسول الله پوس یې کم دله نرم یې کم ستا دپاره. فاشار برأسه النعم وی بیا راته په سر یې اشاره وکړه چې او پوس یې که. فاخذته فقدمته حتى لینته ونفضته وطیبته ښه مې پاک کو پوس مې کو او بیا مې وله ورکو. فاستن به په دې غاښونو کې مسواک و. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط احسن من. ما چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې نه و لیدلی چې دومره جوور مسواک یې وهلی او دومره ښایسته طریقې سره یې وهلی لکه څنګه چې د مرګ په دې زنکدن کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک و. وجه د هغې دا وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې د الله سره ملاقات دی، د الله مخې ته تګ دی، نو چې په داسې حال کې د الله مخې له لاړ شم چې بلکل صفا ستره یم. آخري وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک و. عائشة رضی الله عنها وی وبین یدیه رکوة فیها ما او یو لوښی مې ایښود و پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته په هغې کې اوبه پرتې وي نو یې په هغه اوبو کې به یې لاس وردننه کو فیمسح بهما وجهه دا لاسونه به په دې اوبو کې دننه کړو او بیا به په دې مخ راښکودو او دا به ووایي لا اله الا الله ان للموت سکرات یقینا د مرګ ډېره زیاته سختۍ. په مخه به دا خبره کوله او یو کپړه ورسره پرته وه هغه یې په دې مخ باندې اچولې وه. کله به یې دا مخ پټ کو کله به یې ښکاره کو او کله به یې لاسونه پرې راښکودو لمده ځکه چې تکلیف په ډېرو او دقه به یې وي ان للموت سکرات د مرګ خو ډېره زیاته سختۍ. وی دا لاس یې اوچت کړی او دقه یې وي چې فی الرفیق الاعلی په آخري وخت کې دقه وي فی الرفیق الاعلی یالله هغه اوچت ځای مې په کار دی چې هلته پیغمبران دي هلته صدیقین دي شهدا دي صالحین دي. وی دا خبره یې کوله او دا لاس یې ورسره اوچت کړی حتی قبضه نو دا ساعت یې ووته ومالت یده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ګوته او لاس کته راولیدو. په یو روایت کې راځي وقد اخذته بحه وقد اخذته بحه وی په دې آخري وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اواز بوغ شو څه چې وی زه پرې نه پوهېدم او چې غوږ مې ورته کېښود نو دقه یې وي مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. یالله د هغه خلکو سره مې ملګری که چې تا به انعام کړی دی په پیغمبرانو کې په رښتینو کې په شهیدانو کې په نیکانو خلکو کې وحسن اولئک رفیقا. عائشة رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د تکلیف د زنکدن په ډېرو نو ما د هغه د لاس راواغستو او د هغه په دې بدن به مې وهو او دا دعا او ذکر به مې وي اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وی دا ذکر مې وي دا دعا مې غوښته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس مې د هغه په بدن باندې راښکودو. فانتزع یده من یدي نو دا لاس یې زما د دې لاس نه راښکو او دی وی اللهم اغفر لي یالله ما وبخې واجعلني مع الرفیق الاعلى هغه اوچت مجلس ته مې بوځي د نیکانو خلکو مجلس ته مې بوځي. وی فذهبت انظر وی بیا مې ورته کته وکتو څه یې نه وي فاذا هو قد قضى نو چې کله مې وړکو نو ساعت یې وتې وه. یو روایت کې راځي كنت مسندته الى صدري وی زما دې سینه باندې سر یې ښوده وی یو لوښی راوغوښتو فلقد انخنث في حجري وی زما په دې غېږه کې و او دا اندامونه یې داسې سپک شو او بېځانه شو. فما شعرت انه مات او ما ته پته نه وه چې ساعت یې وتې ده او چې کله ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتو نو د هغه نه ساه وتې وه. یو روایت کې راځي امام محمد راوړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې آخري سخته کې
زما په دې اوږه باندې سر ایښودی و اذ مال رأسه نحو رأسي وی دا سر زما د دې سر طرف ته مایله شو را پرېوتو نو زما دا مطلب و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په خپله اراده باندې دا سر زما دې سر ته را نږدې کړی فخرجت من فی نطفة بارده نو د دې خولې نه یو یخه قطره راووته فوقعت على ثغرة نحري هغه بلکل زما په دې سینه باندې ولګېده فاقشعر لها جلدي نو د هغې سره زما په بدن باندې ویښته ودرېدو فظننت انه غشي علی ما وی چې بیا بېهوشه شو خو چې کله ما وخوځو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو او دا وی توفی فی بیتی وفی یومی زما په کور کې وفات شو وبین سحری و نحری او زما د سینې او د مرۍ په منځ کې وفات شوی دی وان الله جمع بین ریقي وریقه عند الموت او زما لاړې الله وی د پیغمبر د لاړو سره د مرګ په وخت کې نږدې کړې وي یو روایت کې راځي وی کله چې تساوته او دا سر زما په دې سر راولیدو او د خولې نه یو قطره زما په دې سینه راوبهیده فلما خرجت نفسه لم اجد ريحا قد اطيب منها وی سا چې تېووته په دې کور کې سمه خوشبو شو داسې خوشبو چېرته ما په ژوند کې نه وه محسوسه کړې بیا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې سملو او نورو ښځو له مې خبر ورکو او د هغه سر مې په بالښت باندې کېښو نورو ښځو ته مې آواز وکړو چې راشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسا وتې ده په دې طریقې سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدن نه سا ووته هغه بدن هغه پاک بدن چې د هغې په شان پاک بدن دې دنیا ته نه راغلی دی او نه به راشي د هغه پاک بدن نه روح وته د الله طرف ته راضیة مرضیه په داسې حال کې چې الله ترې راضي و د الله نه راضي و او هغه انسان چې ټول هر څه قربان کړي د دین دپاره شاته ترې نه مال پاتې شو نه دینار نه درهم نه بچی سوای د فاطمې رضی الله عنها نه شاته ترې پاتې شو هدایت شاته ترې پاتې شو ایمان شاته ترې پاتې شو شریعت شاته ترې پاتې شو علم شاته ترې پاتې شو یو امت هغه امت چې هغه په ټولو امتونو کې غوره دی شاته ترې پاتې شو صحابه کرام هغه صحابه کرام چې هغوی بیا د امت مشرتیا کړې ده عایشه رضی الله عنها وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس راولید کوم لاس یې چې اوچت کړی و د اسمان طرف ته په دې سره هغه غټ زړه ودرېدو چې هغه د کرم او د رحم نه ډکو هغه غټ زړه ودرېدو چې هغه د ایمان نه ډکو هغه زړه ودرېدو چې هغه د الله سره د محبت نه ډکو هغه زړه ودرېدو چې هغه د مؤمنانو سره د محبت نه ډکو هغه زړه ودرېدو چې په هغې کې د دې ټول انسانیت او د دې ټول مخلوق دپاره خیر پروت و هغه زړه ودرېدو چې هغه د شفقت نه دومره ډکو چې په څاروي باندې به هم شفقت کوو په دشمن باندې به هم شفقت کوو د دشمن سره به هم ښایسته معامله کوله هغه زړه ودرېدو چې هغه د خیر خواهي نه ډکو هغه بدن دمه شو چې هغه 30 کاله ستړی شوی هغه بدن دمه شو چې هغه 30 کاله دعوتونه کړي هغه بدن دمه شو چې هغه ټول عمر جهادونه کړي هغه بدن دمه شو چې هغه لوږې او سختې تېرې کړې وي هغه بدن دمه شو چې هغه د دین دشمنانو کافرانو په کاڼو باندې ویشتی هغه بدن دمه شو چې د احد په غزا کې راولېدلی او زنګونې زخمي شوی هغه بدن دمه شو چې د احد په غزا کې غاښ مات شوی هغه بدن دمه شو چې د احد په غزا کې تندی زخمي شوی هغه بدن دمه شو چې په آخري وخت کې بې زنکدن سخته ډېره شوې وه هغه بدن دمه شو چې د الله په لار کې قربان شوی هغه بدن دمه شو چې د هغه په لیدو سره به مؤمنانو ته سکون میلاوېدو او دشمنانو ته به ښه تکلیف میلاوېدو هغه لوی بدن هغه لوی زړه هغه عظیم انسان د پیر په ورځ ماسپښین د زوال نه مخکې دغه ټیم ته نږدې د هغې نه سا ووتو او د خپل رب سره ملاقات وکړو د عایشه رضی الله عنها په کور کې د هغې په سینه باندې سر پروت و د هغې ورځ وه او مسواک ول هغې تیار کړو لاړې د هغې لاړې
او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړې د یو بل سره په آخري وخت کې یو ځای شوي وي. دې کې اشاره دې ته ده چې عایشه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بیبي ده چې د هغه زړه ته ډېره نږدې وه او الله وله دا شرف ورکو او دا مقام وله ورکو چې هم د هغې په ورځ کې او د هغې په کور کې او د هغې په سینه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر پروت او مرګ وله راغی او ساتي ووته. په دې کې دا خبره م یاده کوي چې مرګ نه خلاصۍ نشتې. هغه عظیم انسان، هغه اوچت انسان چې د رب العالمین په دې مخلوقاتو کې یو مخلوق دومره نه دی خوښ لکه څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ دی. هغه عظیم انسان هم د دنیا نه تللی دی، په هغه باندې مرګ راغلی دی. مرګ هغه میلمه دی چې د هر چا خواله به راځي او ناڅاپه به راځي. ماشوم ته نه ګوري، مشر ته نه ګوري، کشر ته نه ګوري، بیمار ته نه ګوري، روغ ته نه ګوري، نیک ته نه ګوري، بدعمله ته نه ګوري، مالداره ته نه ګوري، غریب ته نه ګوري، تور او سپین ته نه ګوري، عرب او عجم ته نه ګوري، ملک او فقیر ته نه ګوري، عالم او جاهل ته نه ګوري. خو چې کله نیټه پوره شي دغه مرګ راځي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله وی سچې په دې دنیا کې دي او په دې ځمکه باندې دي دا ټول فنا کیدونکي دي. صرف یو ذات، هغه د الله ذات چې همیشه پاتې کیدونکی دی او د همیشه نه دی. كل نفس ذائقة الموت. هر نفس به د مرګ د خوند څکي او په هغه نفسونو کې یو نفس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفسو چې هغه هم د مرګ د خوند څکلی دی او د دنیا نه په دې طریقې سره تللی دی. په کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دا ورځ د ګل ورځ وه یا د پیر ورځ د ربیع الاول میاشته وه. د ربیع الاول میاشت وه او یولسم کالو د ربیع الاول میاشت وه، 11 کالو د هجرۍ او د پیر ورځ وه او بیا د ربیع الاول د میاشتې 12مه وه. 12 د ربیع الاول د پیر ورځ او 11 کال د هجرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ وفات شوی دی. زما مور پلار دی په هغه باندې قرباني. په هغه وخت کې د هغه عمر چې دی هغه 63 کاله و. 63 کاله په عمر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی او موږ دا خبره ذکر کړه چې دا مسله څه اختلافي دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله وفات شوی دی. خو راجح قول دا دی چې ټولې خبرې پرې راجمع کیږي هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زوال نه لږ ساعت مخکې ماسپښین د منظر داخلېدو نه لږ ساعت مخکې یا دغه وخت د داخلېدو نه مخکې وفات شوی دی. او چې کله دا خبر په مدینه کې خور شو صحابه کرامو باندې لکه یو تندر چې راولیږي، صحابه کرامو باندې یو سخته ورځ راله. په صحابه کرامو باندې لوی مصیبت راغی. د هغه صحابه کرامو به څه حالي ما تاسو ته دا واقعه بیان کړې وه چې یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناست و. یا رسول الله کور ته ځمه که اجازت یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې لاړ شه. څه وخت بعد بیا راغی کېناستو، بیا لږ ساعت بعد وی یا رسول الله کور ته ځمه که ستاسو اجازت یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې لاړ شه. لږ ساعت بعد بیا وی یا رسول الله لاړ او بیا راغی بیا وی یا رسول الله کور ته ځم که ستاسو اجازت یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ستا څه قیصه ده ځې او راځې اجازت والی لاړ شه او بیا راشي. وی یا رسول الله کور ته لاړ شمه چې بیا نه راځم سبا به راشمه خو کور کې سوچ وکړمه که زما نه سوځي او دا پیغمبر ویننمه او یا د دې پیغمبر نه سوځي او زه یې ویننمه نو بیا د دغه یېرې نه بیا را منډې کړم ستا دې مجلس ته. د دغه مؤمنانو د هغوی به څه حال و چې کله هغوی ته دا خبر ورسېدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. د عایشه رضی الله عنها په کور کې دی، نور هغه خبرې نشي کولی، نور یې زړه ودرېدلی دی، نور د هغه بدن بې ساه دی، نور د هغه په بدن کې روح نشتی، نور د هغه عظیم انسان بدن په صادر کې پټ کړی شوی دی. صحابه کرامو باندې یو ناشنا مصیبت راغی. بعض د صدمې د لاسه داسې شو چې نه خبرې کولی شوې او نه خوځېدی شو، نه ودرېدی شو، نه سملاستی شو، په خپلو ځایونو باندې دغه شان پاتې شو. د بعضو نه پکې
دومره سخته پې راله چې خبرې تې ګډې وډې شوې. بعض حیران شو، بعضو را منډې کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته، بعض د مسجد نبوي طرف ته روان شو. او عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک راځي چې عمر بن خطاب راغی او مغیره بن شعبه سره رضی الله عنهما اجازه یې وغوښتو ورې وټکو. عایشې رضی الله عنها ته ویې موږ دواړه درځو، هغې ورته راشئ او هغه تې پناه شوه. نو عمر رضی الله عنه راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ولیدو. واغشیا ما اشد غشی رسول الله صلی الله علیه وسلم. وایي څه سخته بېهوشي پې راغلې ده، بېهوشه شوی دی، خو ډېر زیات بېهوشه شوی دی، بېهوشي پې جوره راغلې ده. وایي فلما دنوا من الباب، چې کله واپس راوتو مغیره ورته وایي یا عمره بېهوشي نه ده، مات رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. عمر ورته وایي مغیره کذبته، ته دروغ وایې، بل انت رجل تحوسک فتنه، ته داسې سړی چې کله ستا خبرې ګډې وډې شي په تا باندې ګډ وډ حالات راشي. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا هغه وخته پورې نه مري چې څو پورې الله دا منافقان ټول نه ختم کړي. عمر بن خطاب رضی الله عنه توره راوویسته او دی وی لا اسمع احدا يقول مات رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ضربته بالسيف. که چا نه مې واورېدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، په دې توره چې دا سر وهمه او بیا په مسجد نبوي کې ودرېدو او خطبه وکړه. وی بعض منافقان دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، وان رسول الله والله ما مات، او د الله پیغمبر په الله د قسم خورم مړ شوی نه دی، زه خواله ورغلی وم بېهوشه شوی دی. ولکنه ذهب الى ربه کما ذهب موسی بن عمران، په خپل رب پسې ملاقات لتلی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام تلی. فغاب 40 لیله، 40 شپه هغه غیب شوی. ثم رجع الیهم بعد ان قیل قد مات، او بیا واپس راغی خپل قوم ته، د هغوی قوم ویلي موسی علیه السلام وفات شوی دی، خو هغه واپس راغی. والله لیرجعن رسول الله صلی الله علیه وسلم کما رجع موسی، په الله مې دې قسمي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دغه شان واپس کیږي لکه څنګه چې موسی علیه السلام واپس شو. فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات، او دا خلکو خپې لاس به پرې کړي چې کومو خلکو دا ګومان کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه سن علاقې ته خبر ورسېدو، هغه خوږ ملګري ته خبر ورسېدو، د ټول ژوند ملګری، د هجرت د لارې ملګری، د سختو ملګری، د قربانیانو ملګری، هغه ته خبر ورسېدو. نو په خپل اس باندې کېناستو، رامنډې والې، راغی جومات ته او ډایرک کور ته ورننوتو. عمر بن خطاب خطبه کوله، خلکو ته وی نه دی مړ، او هغه عمر ته ونه کتو، ورننوتو د خپلې لور کوټې ته، ورته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دغه دی پروت دی. فتیمم رسول الله صلی الله علیه وسلم، ورغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، وهو مسجى ببرد حبره، او په هغه باندې صادر پروت و، په صادر پټ کړی شوی. فکشف عن وجهه، دا مخ یې ول ښکاره کړو، وی انا لله و انا الیه راجعون، او بیا یې په هغه باندې را پرېوتو. فقبله، ښکلی کو. یو روایت کې راځي چې د دې څلورو طرفونه پسې راتاو شو، او دا مخ یې ول ښکل کو. په اولني پیر کې وی د الله پیغمبره، بل پیر وی د الله ملګريه، بل پیر له دا وی هغه انسان چې الله غوره کړی وي، او ښکلی کو او سمې ښکل کو. بیا وی بأبي انت و امي یا نبی الله، زما مور پلار دې په تا باندې قرباني. طبت حیا و میتا، ژوندی م ښایسته وي او مړ هم ښایسته وي، ژوندی م دروند وي او مړ هم دروند وي، ژوندی م پړقېدي او په مرګ کې م پړقېږي، ژوندی م ښایسته ښکارېدي او په مرګ کې م ښایسته ښکاري. والله لا يجمع الله عليك موتتين، الله په تا باندې دوه مرګه نه راولي. اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، کوم مرګ چې الله ستا دپاره لیکلی
هغه تا باندې راغی هغه دې وسکو ثم لن تصيبك بعدها موتة ابدا د دې نه بعد به په تاسو باندې مرګ نه راځي ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم او بیا هغه صادر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ باندې رواچو او بهر ته ووتو جومات ته چاوی پیغمبر وفات شوی دی چاوی نه دی وفات شوی عمر ابن خطاب رضی الله عنه ولاړ خلکو ته خبرې کوي خلکو له دمکیانې ورکوي که چا ووایي چې پیغمبر مړ دی په تورتې سر وهمه عمر ابن خطاب رضی الله عنه خبرې کولې ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او خبرې شروع کړې وی اجلس یا عمر عمر کېنه عمره فابى عمر ان يجلس عمر رضی الله عنه نه کېناستو ډېرې سختې د لاسه هغه دغه یو خبره راټینګه کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی وفات شوی نو کله چې ابوبکر صدیق ولیدو چې عمر رضی الله عنه نه غلی کېږي نو خپله خبره یې شروع کړه او چې کله یې خپله خبره شروع کړه نو خلکو عمر پرېښودو ابوبکر صدیق ته یې غوږ کېښودو د الله حمد او ثنا وي او بیا یې دا ووي اما بعد ای خلکو ایها الناس من كان منكم يعبد محمدا تاسو کې چې چا د محمد بندگی کوله فإن محمدا قد مات محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ومن كان منكم يعبد الله او چا چې د الله بندگی کوله فإن الله حي لا يموت الله هغه ذات دی چې په هغه باندې مرګ نه راځي همیشه ژوندی دی بیا د آیت وي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الله وی محمد صلی الله علیه وسلم نه دی مگر یو پیغمبر دی د ده نه مخکې پیغمبران د دې دنیا نه تللي دي افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم که دا پیغمبر چېرته مړ شي یا ووژلی شي نو تاسو به ولې د الله دین پرېږدئ فنشج الناس يبكون د ټولو د یقین پیدا شو چې پیغمبر وفات شوی دی او په جومات کې یوه چغه شوه او ټولو جړا شروع کړه عبدالله ابن عباس وی د خلکو ته بالکل د آیت ناشنا ښکاره شو د دې سختي د لاسه د خلکو نه د آیت هیر شوی وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه د آیت وی نو ټولو په ذهن کې دا خبره راله او دا خبره یې زړه ته پرېوته او یقیني شو چې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ابوبکر صدیق چې کله د آیت وی فعقرت حتى تقلني رجلي وی زه راولېدمه او په خپو کې مې دومره زور نه و چې زه راوچت کړی ومه وحتى اهویت الى الارض په ځمکه راپرېوتم وعلمت ان النبي صلی الله علیه وسلم قد مات نو یقین مې بالکل راغی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی بیا ملګرو راوچت کو او کور ته یې ویوړو په دې طریقې سره صحابه کرامو ته خبر ورسېدو چې د دوی هغه خوږ ملګری د دوی هغه مشر د دوی هغه پیغمبر چې دوی په هر څه قربانول هغه د دنیا نه لاړ مدینه تکه توره شوه په مدینه کې د غم تیارې شوې په مدینه کې یو اواز شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې جړاګانې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خفګانونه د صحابه کرامو زړونه په دغه ورځ ټوکړې ټوکړې شوي دي په دغه ورځ د صحابه کرامو زړونه زخمي شوي دي په دغه ورځ د صحابه کرامو زړونه لکه چا چې په چړو باندې وهلي او په هغوی باندې به څومره سخته وه موږ ته به بیانولو کې لوی تکلیف دی موږ ته په اورېدو کې لوی تکلیف دی زموږ د زړونو نه یو الله خبر دی نو کومو خلکو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ژوند تېر کړی یو ځای خوراک یې کړی یو ځای ورسره ناسپاسي په هغوی باندې به څومره لویه سخته تېره شوي الله سبحانه وتعالی دې زموږ ملاقات د دغه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکړي الله دې موږ د هغه په نقش قدم روان کړي الله دې زموږ ملاقاتونه د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین سره وکړي څو پورې چې زموږ په دې بدن کې سایي الله دې موږ له توفیق راکړي چې د دې پیغمبر دفاع وکړو د صحابه کرامو دفاع وکړو او الله دې موږ له توفیق راکړي چې همیشه د دې پیغمبر د سیرت د مرګه پورې بیانو الله دې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زمونږ حشر وکړي الله دې د قیامت په ورځ موږ د هغه د جنډې لاندې راپاسئ
الله دې موږ ته د هغه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي، الله دې موږ ته د پیغمبر سفارش نصیب کړي، الله دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې او په طریقه باندې د مرګ پورې قایم او دایم لري. الله دې موږ د پیغمبر د حدیثونو د هغه د دین او د هغه خبرو چې هغه بیان کړي دي، الله دې موږ د هغې خادمان وګرځوي، الله دې موږ په هغې باندې پوه کړي، په دې باندې به اکتفا وکړو. پر روان بیان کې به انشاءالله دا خبره بیانو چې د دې نه بعد څه چلو شو، په څه طریقه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له غسل ورکړی شوی او په څه طریقه باندې کفن ورکړی شوی، په څه طریقه باندې خښ کړی شوی او جنازه پې څنګه شوې وه. د هغې نه بعد بیا د صحابه کرامو صحالاتو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت څنګه شوی، دا به انشاءالله پر روانو بیانونو کې بیانو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.